داسې چل دی ته به لاړه شې هغه بل کلي ته په هغه کلي کې د غرمې ماشومان نه وده کېږي ته به لاړه شې هغه ماشومان به راپټ کې او دلته به یې راولې دلته به یې زه او ته ښه په کلاره باندې وخورو ډېره زیاته وږې شوې یمه د دې ماشومانو خوړو څه پروا نشته دوی ته مور او پلار وایي چې تاسو د ګرمۍ د باندې مه ځئ وده شئ خو دوی بیا هم د باندې ګرځي د غرمې د چوړیلانو صلاح وکړه چې دغه ماشومان خو د غرمې وده کېږي نه دغسې چل به موږ وکړو هغه ماشومان به موږ راونیسو دلته به یې راولو او دلته به یې موږ خپلې کوټې ته واچوو او دلته به یې زه او ته وخورو دوی د غرمې هیڅکله وده کېږي نه دوی د غرمې همداسې د باندې ګرځي مولې زه د کوټې ته نه وچم ځکه چې زه د باندې ګرځم زه د غرمې نه وده کېږم د غرمې څه هم نشته د باندې زه د باندې همدغسې لوبې کوم مولې ته وده شه زه نه وده کېږم زه همدلته د باندې لوبې کوم ته بیا ورشه وده شه زه دلته لوبې کوم ما ته بیا ونه وایي چې وده شې زه د غرمې نه وده کېږم یا بچې ته خبره نه یې د باندې چوړیلانې روږدي دي تا به وخورې هغه ډېرې خطرناکې دي ته د باندې مه پاتې کېږه هغه خو به تا خامخا وخورې ځکه هغه ډېرې زیاتې خطرناکې دي ته د باندې مه ځه ته خبره نه یې هغه چوړیلانې خو ډېرې زیاتې خطرناکې دي تا به وخورې دغه ماشومه د خپلې مور خبره ونه مني او د باندې لاړه چې د ځنګل په لور هغه ډېر زیات خطرناک ځنګل وي ای ماشومه نن خو به دې پرېږدمه نه نن خو به دې خامخا خورم تا ته پته نشته چې د غرمې څوک د باندې راوځي هغه به زه ژوندی نه پرېږدمه هغه به زه ضرور خورمه ته اوس راوتلی یې لومړی به تا وخورم چوړیل ما ته څه مه وایه زه به بیا د باندې د غرمې نه راوځم ما ته مور وویل چې ته د باندې د غرمې مه وځه خو مات مې د مور خبره وانه اورېده زه د باندې راووتم چوړیل زه به بیا د باندې نه راوځم اوس ما ته څه مه وایه اوس مې پرېږده چوړیل زه بیا نه راوځم د باندې زه مې د مور خبره منم زه د غرمې